توپ اچونه ترسره کړې. نن ټاس سرلنکا وګټه، خپله یې د توپ اچونې پرېکړه وکړله. دغه مهمه سیالۍ کې دوی لوبېدنه ترسره کوي. 45 وکټ یې واوره پای ته رسېږي. دښمن ته چمېره راځي. د بدوشانکا پر ځای باندې 40 کلن خلاص تیز توپ اچوونکی کنټرول 88 او ویریشن هم 88%. لومړی توپ لوبول کېږي. ټام بینټ له اړخه د لانګ ګن په طرف د یوې منډې فرصت موقع په ارامۍ سره یې ترلاسه کړه. 6.42 کرنټ رن ریټ سره دوی لوبېدلي، تر دې دمه لوبېدنه یې ترسره کړې. نو وبه ګورو چې دوی په دغه مهمه سیالۍ کې څه ډول لوبېږي او لوبېدنه کوي. بیا ځل د توپ لوبونې لپاره دشمن ته چمېره په خپل بالینګ کې مصروفه دی. دلته یارډ کټ لاین کولو کوښښ، توپ مخامخ سټمپ ټو سټمپ ترسره کېږي. توپ روان دی د باونډرۍ په طرف د یوې منډې فرصت موقع په ارامۍ سره یې ترلاسه کړه. دلته دغه منډه هم پورته کېږي د انګلینډ د لوبډلې تر 40 پورې. هم دوی ته خپلې توپوهنې ته ادامه ورکوي. په رابانه سیالۍ کې نو ټاس سرلنکا ګټلی، خپله یې د توپ اچونې پرېکړه ترسره کړې. ځل بیا هم توپ لوبول کېږي. روان دی د باونډرۍ په طرف د یوې منډې فرصت موقع په ارامه سره یې ترلاسه کړه. ډېر ښه کرکټ روان کړی دی دلته اوس د سرلنکا د لوبډلې لوبغاړو. او واقعا که ګورو ډېر په ښه شان سره دوی مخکې روان دي، لوبېدنه ترسره کوي، لا هم خپلې توپوهنې ته ادامه ورکوي او په توپوهنه کې دوی مصروفه ښکاري. بیا ځل ګورو چې چمېره د خپل ور په 4م توپ باندې له ځان سره کومه کامیابي لرلی شي او که نه. دلته توپ لوبول کېږي د پاین لیګ په طرف باندې. فیلډر د بال فیل کولو کوښښ کوي. دلته دواړه بیټرانو په چټکۍ سره یوه منډه ترلاسه کړه. د یوې منډې فرصت موقع په ارامه سره یې جوړه کړه. وروستي 2 توپونو ته منتظر پاتې کېږو چې څه ډول به یې ترسره کوي په دغه موقع کې. دښمن ته چمېره هم مصروفه دی په خپل بالینګ کې. وروستی توپ تر ټولو تیز توپ اچونې 143 کیلومتر په ساعت کې ده. ځل یارډ کټ لاین سره توپ ترسره کړ. رن اوټ چانس او ډایرکټ هټ او رن اوټ. وکټ راغله. ډاسن شناکا ډایرکټ هټ ترسره کړ او دلته یې سرخوږی جوړ کړ د انګلینډ لوبډلې لوبغاړي ته. ټام بینټ ډایرکټ هټ باندې نوموړی خپله وکټ له لاسه ورکړه. دریم زیان، دریم نقصان انګلینډ ته د سرلنکا پر وړاندې. بلکل چې لوبغاړی اوټ دی، ډېر زیات هڅه یې وکړله. ډای بیا هم واچو، ځان یې وغورځو، خو د رن اوټ په صورت کې نوموړي بیا خپله وکټ له لاسه ورکړه. په شپږو توپونو منډه جوړه کړه او بالاخره بهر له میدان څخه لاړ. نن د انګلینډ لوبډلې شروع ګورو ډېره زیاته خرابه ده. 49 منډو کې خپل لومړني 3 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي، خو لا هم فیلپ سالټ شته دی. په 22 توپونو باندې 32 منډې جوړې کړي دي فیلپ سالټ. هاري بروک لوبډل مشر راځي خلاص لوړ قده بیټر د توپوهنې لپاره دی، نو میدان ته راښکته کېږي. وګورو چې هاري بروک نن د خپلې لوبډلې لپاره څه ډول توپوهنه کوي. 20 کاله عمر لري.
اتیشتم نمبر د ICC په رینکینګ کې د یو نوي کنټرول انویشن 90% بیا اکسلریشن دغه د بیټینګ د سکیل څخه مهارتونو له ډلې څخه د نمرې دی چې دی پکې بیا لوبیږي یارډ کرلین تر سره کړی ول د چمیر او بیا ډایرکټ هیډ باندې د ټام بینټ وکټ ترلاسه کړي د رن آوټ په صورت کې مستقیما توپ وکټس ورځي او دلته بیا شناکا هم خوښي تر سره کوي ټام بینټ ناخوښه د میدان څخه ووته وروستي توپ ته منتظر پاتې کېږو د دښمن ته چمیره چې څه ډول به تر سره کوي پر وړاندې فیلپ سالټ په سټرایک باندې قرار لري په 22 توپونو یې 32 منډې جوړې کړې فیلپ سالټ لا هم د خپلې لوبډلې لپاره په دغه مهم وخت کې دی ګوري چې څه ډول به لوبیږي چمیره د خپل وروستی توپ ته سره کوي پر وړاندې د ټاپ اډر د اوپننګ راغلی بیټر ولاړ دی فول کړ دلته توپ او د کیج لپاره اپیل خو امپایر دلچسپي نه ښایي ور پای ته رسیږي خو 145.8 کیلومتره په ساعت کې د بال رفتار او د منډې چانس فرصت هم بیټر سره نه ور پای ته ورسېده تاورو کې دوی نو یوازې 9 منډې جوړې کړې دي 3 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي په دغه اساسي او مهمه سیالۍ کې د سریلانکا د لوبډلې په دغه مهمه سیالۍ کې نو د دوی لوبغاړي او لوبډله که ګورو نو واقعا ډېر سخت حالت کې قرار لري او ډېر سخت را کنټرول کړي دي د سریلانکا لوبډل مشر نن واقعا چې بهترینه کپټنسي ترسره کړې شناکا همانتا بیا هم راځي چا چې په خپل لومړي اول کې 8 منډې ورکړي دي لیګ بریکر توپ اچونکی دی د شان همانتا ګورو نو بغیر له کوم چینجه د انګلینډ لوبډله په روان نړیوال جام کې لوبیږي دغه مهمه سیالۍ کې د کیندي کرکټ ګراوند دی چېرته چې ټاس سریلانکا ګټي لومړی د توپ اچونې پرېکړه کوي ګورو نو اوس په 18 اوور کې 50 منډې دوی پوره کړي دي یعنې په 49 توپونو باندې دوی 50 منډې کړي دي او خپلې 3 قیمتي او ارزښتناکه وکټې چې انګلینډ د ملا د تیر حیثیت یې درلوده فیلپ سالټ ټام بینټ همدا شان ورسره په څنګ کې جوز بټلر خو یوازې فیلپ سالټ یې اوس مهال په میدان کې شتون لري نور 3 وډ آوټ شوي دي دا اصل پولکۍ کې توپ د میډ وکټ په طرف باندې د دوه منډې فرصت موقع په آرامۍ سره یې ترلاسه کړه وروستۍ سټوري او قصه دا ده چې انګلینډ ډیبیټران ډېر په سخت سټرګل کې دي سخت حالات کې دي ټام بینټ تیر اوور کې په 5م توپ باندې رن آوټ په صورت کې خپله وکټ له لاسه ورکړه 9 متره لرې څخه هلته بیا شناکا ترو کړې وه بیا هم ګورو همانتا دریم توپ د رابانه ور ریورډ سویپ کولو کوښښ او دلته کیچ آوټ هاري بروک فکر کوم چې ناټ آوټ امپایر پرېکړه ناټ آوټ ده نشته کوم مشکل د لوبغاړي سره ناټ آوټ پرېکړه راځي نو ګورو چې توپ د هاري بروک د لاس سره ټچ دی او که نه بلکل توپ په بیټ راغلی خو بم کیچ دی دوستانو بم کیچ په دی ده چې د بیټ وروسته توپ په مځکه باندې ټپکه وهي دا ځل قدمونو استعمال سره توپ لانګ اپ په طرف د یوې منډې لپاره ولبل شو دوه منډې کوښښ او په چټکۍ سره دویمه تیزه منډه هم ترلاسه کړه بهترین رننګ بټوین د وکټ او دلته اوور ترو په صورت کې 4 منډې راځي کامل مشاره او چې دغه ترو یې ترسره کړله اوور ترو په صورت کې بیا ورسره په څنګ کې 2 4 منډې هم راځي
خو فکر کوم چې توپ د بیټر سره ټچ ښکاري. ډېر زیات کلوز، ډېر زیات نږدې. که چېرته دغه توپ په ډایرکټ په سټمپ لګېدلی وی نو وکټ به یې له لاسه ورکړی وی. پنځم توپ د رابانه ور په یوې منډې باندې دلته بریلې کېږي لوبغاړی فیلپ سالټ هاري بروک. البته د یوې منډې لپاره دلته دغه توپ د لانګ آن په طرف ولوبو. په رابانه ور کې 9 منډې راغلي، اوور ترو په صورت کې بیا 2 اضافي منډې راغلي. سټریټ لانګ اپ په طرف باندې هلته توپ لوبولی و، نوموړی خو د رن آوټ کوښښ لپاره بیک اپ هم ناکامېږي. 2 لوبغاړي په بیک اپ کې قرار لري. فتوم نیسانکا هم دا شان ورسره په څنګ کې چمیره بریالي نشي چې توپ راوګرځوي. فیلپ سالټ ایچ راځي دلته شارټ ترمن کې فتوم نیسانکا دغه توپ راګرځوي. یوې منډې فرصت موقع په ارامۍ ترلاسه کړه. اور پای ته رسېږي. 2 اوره کې 18 منډې ورکوي. نسان هیمنت دغه اور کې 10 منډې راغلي. 9 اوره په اختتام 9:50 درې لوبغاړي د لاسه ورکړي د انګلینډ د لوبډلې. تاسو هم د دغه سیالیو ژوندی بهیر راسره د کور ډرایو یوټیوب چینل څخه همدا مهال ننداره کوئ. ویلا لګی راځي چا چې په خپل لومړي اوور کې د بیټلر وکټ ترلاسه کړه. چپ لاس یې ورو توپ اچوونکی ګورو نوموړی په توپ اچونه کې دلته توپ لوبول کېږي. روان دی د شارټ فاین لیګ په طرف باندې 2 منډې لپاره کوښښ او بلکل په چټکۍ سره یې 2 منډې بیا هم په چټکۍ سره ترلاسه کړي. دلته بهترین رن ان بټوین د وکټ د هاري بروک او د فیلپ سالټ ترمنځ چټکې منډې دلته ترلاسه کړي. منډه هم پورته کېږي د انګلینډ لوبډلې تر 3 شپېته پورې وروستی توپ او دلته ګورو چې البته وکټ راغله. 4م زیان 4م نقصان. هاري بروک دا چې خپله وکټ د ایل بی ډبلیو اوټ په صورت کې له لاسه ورکوي. امپایر هم مستقیما دغه هلته ګوته پورته کوي او ګورو فیلپ سالټ بیا ورته د ریویو اخیستنو غوښتنه کوي، ځکه ورته وایي چې توپ لیګ سټمپ ته راباندې، خو ویډا لګوي د خپل اوور په وروستي توپ باندې بایرلی کېږي چې وکټ ترلاسه کړي او دلته وکټ راغله. 8 شپېتو منډو کې 4م زیان 4م نقصان د ریویو اخیستي د سرلنکا لوبډلې پر وړاندې. هاري بروک توپ بیا لیګ سټمپ ته لږ څه راباند ښکاري، خو یوازې اپ سټمپ دی چې هغه وکټ ښکاري. اوریجنل ډیسیژن آوټ. 10 اوره پای ته رسېدلي، 8 شپېته منډې لري. ګورو بی ډبلیو چیکینګ توپ امپیکټ ان لاین پیچینګ ان لاین وکټ امپایرز کال وکټ امپایرز کال. هاري بروک ناخوښه له میدان څخه ځي. دلته لوبډل مشر خپل میدان پرېښوده.
پوره نیمه لوبه پاتې ده، پوره نیم انینګز پاتې ده او دلته دوی څلور لوبغاړي بیا د لاسه ورکړي دي. هاري بروک هم د 14 منډو میلمه او دلته بیا بهر له میدان څخه ځي. ریویو یې لاسه نه ده ورکړې، امپایرز کال دی، ریویو یې بېرته راګرځېدلې خو ویکټ یې د لاسه ورکړې ده. او سیم کرن بهترینه څېره، بهترینه لونډر لوبغاړی د انګلینډ د کرکټ د ملي لوبډلې میدان ته راښکته کېږي د لوبېدنې لپاره په دغه موقع کې. او وګورو چې سیم کرن د خپلې لوبډلې په ګټه باندې په دغه مهمه سیالۍ کې چې د سوپر ایټ پړاو شروع او سټارټ دی څه ډول لوبېږي. بیټینګر لونډر په بالینګ کې هم ځانګړی استعداد ده او ځانګړې څهره ده دی. ماښام ته به د ساوت افریقا او د هندوستان ترمنځ مهمه سیالي ترسره کېږي د دغه روان ټورنمنټ سوپر لیګ پړاو. اکسلریشن 9 2.5% بیا د کنټرول لی په توپوهنه باندې ویلا لګی بریالی شو چې په نن ورځ لوبه کې 2 وکټې ترلاسه کړې. مهمه وکټ بیا د بټلر او دلته د ورسره په څنګ کې بیا هاري بروک لوبډل مشر وکټ ده چې ترلاسه یې کړه. ډېره زیاته خوښي کوي نوموړي په دغه وکټ اخیستو باندې. انګلینډي مینوال، انګلینډي کراوډز بیا ډېر زیات مایوس او خفه و. هر یو لوبغاړی که موږ ګورو هغه چې کله کپټان ټاکل شوی دی بیا هغسې پام او ردم کې نه لکه څنګه چې په شروع کې هغې ښکاري. د شن هیمن ته راغلي د توپ اچونې لپاره چا چې 2 اوره کې 18 منډې ورکړي دي. فاین لیګ میډ وکټ لانګ آن کې آن سایډ باندې فیلډران بهر او دلته ډیپ ایکسټرا کور ته لوړ کړ دغه توپ او بال دی بیټه پکې وروسته له باونډرۍ بهر 4 منډې. بهترینه شاټ ولوبه او دلته نوموړی ډېر په ښه انداز سره دغه توپ راباخیسته. انسایډ اوټ شاټ دلته نوموړی شاته ځي او په ډیپ ایکسټرا کور باندې دغه توپ بیا د 4 منډو لپاره لوبوي. که څه هم د وایډ ډش لانګ اپ څخه کامل مشاره ډېر هڅه کوي توپ راوګرځوي خو نه بګله کېږي. 11مه څلوریزه په روان ټورنمنټ کې د فلپ سالټ لپاره ده. بیا هم فلایټ ډیلیوري فول کړ دلته سویپ لپاره ځي. فیلډر په میډ وکټ کې شټایي باسي د 2 منډې فرصت موقع او په ارامۍ سره یې ترلاسه کړه. 2 خو ته منډې رسېږي د فلپ سالټ په ربانه سیالۍ کې. لومړی ځل لپاره سټرایک ته راځي سیم کرن د توپ لوبونې لپاره. ګورو چې د شان هیمن ته یې پر وړاندې څه ډول توپ اچونه کوي. یا هم انګلینډ ته دغه توپ لوبول کېږي د شاټ بیکفوټ پوینټ په طرف باندې د منډې فرصت موقع نشته چې ترلاسه یې کړي. ډاټ توپ راځي 10.3 اورونو کې 3 بیا 4 وکټې د لاسه ورکړې. هیمن ته بیا هم توپ لوبول کېږي دلته د 1 منډې فرصت موقع په ارامۍ سره یې ترلاسه کړه. 4 بیا ته منډې پورته شوې د سرلنکا د لوبډلې. 2 توپونو ور لا هم پاتې دی. یوازې 2 نور توپونه دلته به همت ته ترسره کوي په رابانه ورکې. سرلنکا ګټي خپله یې د توپ اچونې پرېکړه کړې ده. دلته بیا هم توپ لوبول کېږي ارامه سره پوش کړ آن سایډ په طرف. شاټ میډ وکټ نه فیلډر نشته دی. ګورو دلته بیا 2 تیزې منډې په چټکۍ سره ترلاسه کړې. بهترینه رننګ بټوین د وکټ د دواړو بیټرانو ترمنځ. شپږه بیا ته منډې پورته کېږي د انګلینډ د لوبډلې په دغه اساسي او مهمه سیالۍ کې. د انګلینډ لوبډله که ګورو واقعا چې ډېره ښه لوبېدنه ترسره کوي. سرلنکا پر وړاندې 40 منډې جوړې کړې. کومه نیمه سیلیزه نه لري تر ټولو ډېرې منډې بیا 13 د ویسټ انډیز پر وړاندې. فلپ سالټ د 2 منډې باندې بسنه کوي. دلته ور پای ته رسېږي. 11 اوورو په اختتام 4 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي.
وروستی وکټ هاري بروکو چې په 14 منډو خپله وکټ له لاسه ورکړه نوموړي ټاس هم سرلینکا ګټي خپله یې د توپ اچونې پرېکړه کړې تکشان راځي د توپ اچونې لپاره ګورو په ترتیبه په یو اوور کې 5 منډې ورکړي دي او وکټ یې هم ترلاسه کړې ده پر وړاندې فلپ سالټ توپ وهنه کوي لومړی توپ لیګ سټمپ باندې لږ څه بهر پیش کړ دلته پول کېږي د سکویر لیګ فیلډر هڅه کوي بهترینه ډګر ساتنه څومره ښه ډګر ساتنه د ترسره کوي دلته او په لومړي توپ 2 چټکې منډې ترلاسه کړې 40 منډې پورته کېږي د مهیش تکشانه په دغه اوور په لومړي توپ باندې بیا فاین لیګ باندې دلته توپ پول کړی به او بهترینه ډګر ساتنه بیا فاتوم نیسانکا ترسره کوي یو ځل بیا مهیش تکشانه اصل بهر کټ کېږي دغه توپ د سکویر کټ کوشش ډیپ بیک بورډ پوینټ باندې فیلډر په هم په ځای سره شته د یوې منډې فرصت موقع په ارامۍ سره یې ترلاسه کړه 82 منډې پورته کېږي د انګلینډ د لوبډلې په روانه سیالۍ کې تر ټولو ډېره ملګرتیا د بروک او د سالټ ترمنځ وه 19 منډې د هغه نه مخکې بینټ او د سالټ ترمنځ 18 منډې او دلته بیا ګورو چې د سیم کرن او د فلپ سالټ ترمنځ به څو منډې پارټنرشپ او ملګرتیا ترسره کېږي په دغه مهمه سیالۍ کې تکشانه بیا هم د خپل اوور دریم توپ ترسره کوي چپلاسی بیټر یې پر وړاندې سیم کرن قرار لري په سټرایک باندې توپ له بول کېږي د پوی انداز سره د منډې فرصت موقع نشته چې ترلاسه کړي ډاټ توپ راځي 6.9 کرن رن ریټ سره دوی لوبېدلي دي تر دې دمه 11.3 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 80 منډې ترلاسه کړي دي په روانه سیالۍ کې لا هم تکشانه مصروفه دی د خپل بالینګ په حال کې بیا هم توپ له بول کېږي د لانګ آن په طرف د یوې منډې موقع په ارامۍ سره یې ترلاسه کړه 81 منډې رسېږي د انګلینډ لوبډلې که نولس یې وګورو د انګلینډ پر وړاندې د سرلینکا لوبډلې سپینرانو واقعا چې په ګډ لاین او لینت شارټ توپونه هم ترسره کړي دي فول ډیلیوري هم همداشان اوور پیچ توپونه هم ډېر زیات ترسره کړي فلپ سالټ ګورو بیا هم په سټرایک باندې قرار لري 48 د نوموړې منډې رسېدلې دي هلته ارامه سره دغه توپ لوبوي پوش کټ د لانګ اپ په طرف باندې د یوې منډې موقع فرصت او په ارامۍ سره یوه منډه جوړه کړه 82 منډې رسېږي د انګلینډ 49 باندې بیا فلپ سالټ قرار لري کیندي د سرلینکا په کیندي لوبغالي کې دغه سیالي ترسره کېږي وروستي توپ ته بیا هم منتظر پاتې کېږو وروستي توپ باندې هم یوه منډه په اسانۍ سره ترلاسه کړه سیم کرن اور پای ته رسېږي 12 په اختتام 83 څلور لوبغاړي د لاسه ورکړي
ټاس سرلینکا ګټي خپله د توپ اچونې پرېکړه کړې. بیا هم دشان همان ته راځي د 14 اوور ترسره کولو لپاره. 3 اوورو کې 20 منډې ورکړې، 9 سره توپ اچونه کړې. 13 سیالۍ کې بیا د استرالیا پر وړاندې د هیمنته لوبېدنه ډېره په زړه پورې وه. سیم کرن په سټرایک باندې قرار لري. لیگ بریکر هیمنته دلته توپ لوبول کېږي. دفاعي انداز سره د منډې فرصت موقع نشته چې منډه ترلاسه کړي. 6.92 کرنټ رن ریټ سره ورو د دوی کرنټ رن ریټ د لومړني حالت نه نور هم په پسې خرابېدونکی دی. هیمنته یو ځل بیا د یوې منډې فرصت دلته په آن سایډ باندې پوش کېږي. دغه توپ کامل مشاره دی چې د لانګ ګن څخه راځي. دغه توپ فیلډ کوي. تېره ورځ نو په همدې میدان کې ډېر زیات باران و، چېرته چې د پاکستان او د نیوزیلینډ لوبه هم ترسره کېدله. ولې ګراوند سټاپس بیا ډېر بهترینه کار کوي. اول ته میدان وچوي او د سیالۍ لپاره چمتو کېږي چې اوس مهال پکې موږ ګورو چې سرلینکا ټاس ګټلی، لومړی د توپ اچونې پرېکړه کړې. دلته 50 منډې د فلپ سالټ پوره شوې. 30 توپونو باندې 50 منډې، 138.89 سټرایک ریټ سره لوبېدلی. نن هری بروک، جوز بټلر نور لوبغاړو نه چندان لوبېدنه ترسره نه کړه. دلته غټ شاټ او بال د بونډرۍ بهر. 6 منډې. سیم کرن خاموشي ماتوي. دلته پول نایت او د هم د ګونټه ولګول او د سویپ شاټ په صورت کې 6 ترلاسه کړه. روان ټورنمنټ د دغې سیالۍ لومړنۍ 6 په ټوله کې د انګلینډ لپاره ته 50مه 6 سره چې دوی ترلاسه کوي. سیم کرن دغه 6 بیا د 4 مترو په واټن سره ترسره کړه. بهترینه شاټ ترسره کړی به نوموړی. البته 38مه 6 د انګلینډ لپاره ده چې دلته ترسره کېږي او دغه 6 بیا سیم کرن ترسره کړه. هیمنته حاصل پوش کېږي. توپ د لانکا په طرف د یوې منډې فرصت موقع په آرامۍ سره یې ترلاسه کړه. 92 منډې پورته کېږي. د انګلینډ د لوبډلې دوی حرکت د هدف ایښودو په لور باندې اوس لږ څه راښه شولو. 30 توپونو باندې بیا 15 فلپ سالټ ترسره کړي. وروستی توپ د رابانه ور. دلته بیا هم دغه توپ کټ کېږي د ډیپ بیک فوټ پوینټ په طرف باندې 2 منډې لپاره او 2 چټکې منډې دلته ترلاسه کوي. فیلډر ډېره هڅه وکړه توپ راګرځولو کې، واقعا چې یوازې 2 منډې وژغورلې. اوور پای ته رسېږي. 14 اوورو په اختتام 4 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. انګلینډ په روانه سیالۍ کې ټاس سرلینکا ګټلی، خپله یې د توپ اچونې پرېکړه کړې ده. ګورو چې څوک به راځي. بیا هم د دشن هیمنته پر ځای باندې د توپ اچونې لپاره 14 اوورو پای ته رسېږي. 4 لوبغاړي انګلینډ په شروع کې له لاسه ورکړي. په 18 توپونو باندې 26 منډې پارټنرشپ में ملګرتیا ترسره شوې. 18 गेंदों में 26 रन्स पार्टनरशिप बना दिया. इन दोनों बैटर्स ने विकेट नंबर 5। आज का मैच बेहतरीन, बहुत अच्छा खेल दिया ने फिलिप साल्ट। 52 रन बना दिया अभी तक। करंट रन रेट 7.23। बॉलिंग चेंज अभी नजर आ गया। दुश्मन चमेरा बॉलिंग के लिए इंतखाब हुआ और उससे मुखामख है मुखातब बैटर चपलास है, बाएं हाथ बैटर सैम करन। 9 बॉलों में 11 रन बना दिया अभी तक दुश्मन चमेरा। आप स्टंप में थोड़ा बाहर था लेकिन
उसने स्क्वायर कट खेलने की कोशिश कर लिया लेकिन नहीं कर लिया। बहुत अच्छा कोशिश था लेकिन कामयाब नहीं हुआ। स्लोवर उसने डाल दिया इधर पे, सीधा खुशहाल मेंडस हाथों पे गया बॉल। पहले बॉल पे रन नहीं गया। सैम करन एक बेहतरीन और अच्छा ऑलराउंडर है इंग्लैंड के लिए। वर्ल्ड वाइड लीग का एक्सपीरियंस और तजुर्बा उसके पास है। दूसरा बॉल के लिए दुश्मन तचा मेरा फुल लेंथ बॉल हवा में है, कैच का इम्कान, बॉल देखेंगे सीधा फील्डर के हाथ पे और एक और विकेट। इंपॉर्टेंट विकेट, बहुत बढ़िया विकेट अभी तक आ गया, बड़े विकेट आ गया इधर पे। इंग्लैंड के लिए हालात सिचुएशन बहुत ट्रबल बन गया। सीधा कामिल मिशारा हाथों पे गया बॉल लॉन्ग ऑन में और क्राउड में बहुत ज़्यादा खुशी क्यों नहीं कि सैम करन की तरह विकेट आ गया उस रनिंग काल के लिए। $94 runs for the last of the 5 wicket, 13.2 ओवर्स में। ड्रिंक्स ब्रेक्स के बाद मैं तुम्हारा साथ हूँ कमेंट्री के लिए। New batter come to the strike. He's on strike. Will Jacks the right arm. Africa bowler once again. Dushman Tachamir. Yorker line delivery. Strike to the main. The short cover. No chance for the runs. Last wicket. Leg cutter slower delivery and took the wicket. Shot was straight to the Kamil Mishara hands. And the long gone. He was try hard to make some runs. He wants to get us the long way and 6 runs, but he couldn't.
दुश्मन ته چمیرا go away back up forward to the front shot and just to get only the single 13 point forwards 95 runs अभी तक बना दिया है इंग्लैंड ने फिलिप साल्ट इंग्लैंड Lanka considered pass Nepal against Nepal 228 4 wicket lost. West Indies 131 5 lost. Scotland 109 lost a 4 wicket, and against Italy 140 14 and lost of the 5 wickets. Once again at the trouble England against Sri Lanka. Cut away, square cut. The deep extra cover fielder was try hard but couldn't. Ball goes away for 4. Boundaries number 7. What a lovely piece of work of this time. Philip Salt takes away the 4 runs from the Chamira Woods. The brilliant Woods. We also see him in the last 3-4 overs. 1051 fours completed. Dushman Jamira, last ball of this over. Full delivery, cut away, and 6 runs. What a lovely piece of work of this time. Glorious shot from Philip Salt. He took the game, took away the fine leg, no one chance for a fielder, and no mistakes this time. Philip Salt gets a second 6 in this innings. He not out on me right now, 62 in 39. فیلپ سالټ هم د مهال پر 9 توپونو باندې 2 شپېته منډې جوړې کړې دي. دا هم خپلې توپوهنې ته ادامه ورکوي. 14 اوورو پای ته رسېږي. 115 منډې 15 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. بالر ګورو چې ویلا لګی راځي د توپ اچونې لپاره. په 3 اوورو کې 15 منډې ورکړې، خو ولې 2 مهمې وکټې ترلاسه کړي د انګلینډ پر وړاندې په رابانه سیالۍ کې. ویل جیکس یې پر وړاندې توپوهنه کوي. مخامخ دغه توپ ولوبول شو. د ویلا لګیا څه وه چې توپ راوګرځي، مګر بریالی نه شو. یوه منډه بیا هم جوړېږي په لانګ ګان کې. د یوې منډې فرصت موقع په ارامۍ سره یې ترلاسه کړه. 106 ته د انګلینډ لوبډلې منډې رسېږي. ویلا لګیا او چمیرا په دغه دویمه پاور پلی کورونو کې ګورو د 6 نه تر 14 پورې غټ شاټ لانګ اپ ته، او دلته ګورو توپ د فیلډر لاسو ته کیچ آوټ. توپ د بیټ په باټم کې لګېږي او دلته 6 زیان 6 نقصان د انګلینډ لپاره. سیټ بیټر فیلپ سالټ خپله وکټ بالاخره له لاسه ورکړه او بهر ځي له میدان څخه. سلوبر شاټ ډیلیوري ته غوښتل چې د توپ د لانګاپ د پاسه ولوبوي، خو نه، هلته کامل مشاره لاسو ته سیده توپ رسېږي او وکټ له لاسه ورکوي نوموړی. ویلا لګیا بریالی کېږي په 3 وکټ اخیستو باندې په رابانه سیالۍ کې. 2 منډې په 2 شپږیزو 4 څلوېښت توپونو ته مخه وکړله او 155 ریکارډ سره بالاخره بهر ځي له میدان څخه. لیم ډاوسن به راځي د توپ وهنې لپاره میدان ته ترڅو دلته توپ وهنه ترسره کړي او د خپلې لوبډلې په ګټه باندې ولوبېږي، منډې ترلاسه کړي. خو انګلینډ لپاره حالات ډېر زیات سخت او پیچلي شو. دوی به څه ډول خپل ځان د دغه حالت له څخه باسي؟
ګورو نوی بیټر لیم ډولسن په سټرک باندې قرار لري پیلا لګي دربان اور دلته توپ ولوبول شو د منډې فرصت نشته دریم توپ باندې دغلته منډه رانغله اصل بیا هم ګورو په انداز سره توپ لوبوي لومړی وکټ 14 دویمه 32 دریمه 49 څلورمه 8 همدا شان ورسره په څنګ کې 9 او یو سلو شپږو کې بله وکټ راغله اصل بیا هم ګورو دلته توپ لوبول کېږي د شاټ کور په طرف د منډې فرصت نشته پرله پسې درې ډاټ توپونه راځي ګور بیا هم دلته توپ کټ کېږي د شاټ میډ وکټ په طرف باندې بیا هم د منډې فرصت نشته اور پای ته رسېږي بهترین اور یوازې یوه منډه په دغه اور کې راځي څلور اورو کې شپږ درې وکټې ترلاسه کړې 15 اورو په اختتام یو سلو شپږ لوبغاړي د لاسه ورکړي ګور انګلند لوبډله نو ډېر سخت حالت کې ده ډېر سخت په سټرګل کې ده ګورو بیا هم چې مهیش تکشان راغلی توپ اچونې لپاره دا ځل توپ لوبول کېږي د شاټ بیکورډ پوینټ په طرف باندې یوې منډې فرصت موقع په ارامۍ سره یې ترلاسه کړه هم ګورو د روان اور دویم توپ لپاره مدګي نیسي دلته توپ لوبول کېږي بیا هم د شاټ کور په طرف فیلډر راغی د کور نه توپ مخې وکړی وي منډې فرصت په ارامۍ سره یو منډه جوړی بیا ځلې ګورو دلته توپ هم لوبول کېږي د منډې فرصت موقع او په ارامۍ سره خو دوی نه غواړي چې منډه ترلاسه کړي ویل جیکس خپله غواړي چې د پاتې توپونو د لوبونې خپله دلته کوشش وکړي او ویلوبئ بیا هم توپ لوبول کېږي کټ د ډیپ کور په طرف باندې دغه توپ فیلډر بیا هم په ځای سره شته د یوې منډې فرصت او موقع په ارامۍ سره یې ترلاسه کړه وروستي دوو توپونو ته ګورو د مهیش تکشانه چې څه ډول به یې ترسره کوي دغه وروستي دوه توپونه ډېر زیات مهم دي د تکشانه لپاره ځکه د نوموړي د دریم اور دی یوازې یوه وکټ یې اخیستې 14 منډې ورکړې بیا هم توپ لوبول کېږي دلته د لانکن په طرف فیلډر هلته په ځای سره ځان له رسوي د توپ مخه کوي دویم منډه غوښتنه هم خو ترلاسه یې نه کړله 116 لوبغاړي د لاسه ورکړي 193 منډې بیسټ ټریک ریټ دی په رابان ټورنمنټ کې ویل جیکس میچل مارش 190 شان کشان 202 واقعا چې خطرناکه سټرایک ریټ سره دی هم لوبیږي وروستی توپ د تکشانه د اور او دلته مخامخ توپ لوبول کېږي د ډي اف ایکس راکور په طرف باندې او بال د بونډرۍ بهر 4 منډې 114 اورو پای ته رسېږي شپږ وکټې د لاسه ورکړي دي انګلند دغه مهمه سیالۍ کې دغه مهمه لوبه کې ټاس سرلینکا ګټلې خپله یې د توپ اچونې پرېکړه به یې کړې ده واقعا په خپل کار پلان کې ډېر ښه ځلېدلي او بریالي ثابت شوي دي
2.1 کرن رن ریټ سره بیا دوی په 14 اوورو کې 114 منډې جوړې کړې دي، 6 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي او لا هم دوی د توپوهنې لپاره مخته تګ په حال کې دي. یوازینی بیټر فلیپ سالټو چې 2 منډې جوړې کړې، تر ټولو ډېر وروسته له هغه نه بیا هاري بروک 14، سیم کرن 11، 6 بیا بنټ 7 بیا باټلر او بیتل بیا 3 منډې جوړې کړې، خو ویلا لګي بیا 3 وکټې ترلاسه کړې، 4 اوور کې 26 منډې ورکړې. خو همدغسې مخکې زه 142 منډې به جوړې کړې، که نه اخلي 150 او 11 منډې په پاتې هر یو اور کې اخلي، 4 اورونو لو پاتې نن 158 منډې جوړې کړې. لیم ډاوسن په سټرایک باندې قرار لري، 3 فیلډران ورته په اف سټمپ کې ډیپ بیکورډ پوینټ، همداشان پوینټ او کور کې بهر دی. قدمونو استعمال په اف سټمپ کې دلته یارډ کټ لاین د منډې فرصت نشته، غوښتلې چې دغه توپ زید نه بلکې قدمونو استعمال پسې وکړه وایخلي، خو د ډاون د ګراوند کېږي او توپ لږ څه په اف سټمپ کې بهر ترسره کېږي. ډېر بهترینه بال ترسره کړ چمیره. نو دغه د بیګاني باران هغه اثر دی چې اوس مهال د انګلینډ لوبډلې بیټران ډېر په سخت حالت کې قرار لري. چمیره د خپل دریم اوور دویم ټوپ ترسره کوي په روانه سیالۍ کې، د منډې فرصت یوازې یوه منډه په ارامۍ سره ترلاسه کړه، لو فول ټاس او د ډیپ بیکورډ پوینټ باندې دغه توپ بیا کټ کړی به، خو فیلډر هلته بیا د توپ مخه وکړله، یقینا چې 3 منډې ژغورلې دي نوموړې. ډیپ بیکورډ پوینټ او همداشان ډیپ کور کې فیلډران بیا بهر د اف سټمپ څخه دي، ویل جیکس هم بهر دي، لانګان بهر دی، میډ وکټ بهر ده، فاین لیګ، سکویر لیګ او تھرډ مین داخل دی، میډ اپ هم په داخل ده. سرکل کې دی ګورو نو چې ویل جیکس دلته د دشمن ته چمیره پر وړاندې څه ډول توپوهنه کوي، فیلډینګ مطابق توپ اچونه کې مصروفه. دلته بیا توپ لوبول کېږي د ډیپ ایکسټرا کور په طرف په ګیپ کې او بال د باونډرۍ بهر 4 منډې. ویل جیکس دی چې دویمه باونډرۍ په رابانه سیالۍ کې د خپل ځان لپاره ترلاسه کړه. د وایډ میډ اپ د پاسه دغه توپ بیا د وایډ شلانګ اپ او د کور ترمنځ په ډیپ ایکسټرا کور کې ولوبېد د 4 منډو لپاره. په اف سټمپ کې لږ څه بهر دغه توپ او ویل جیکس ډېر په ښه شان سره واخیست. ډیپ کور او وایډ میډ اپ واقعا چې ډېر زیاته غټه باونډري غټ ګیپ دی او د پکې توپ بیا د 4 منډو لپاره بهر کړ. اصل بیا هم په اف سټمپ کې بهر دغه توپ امپایر پرېکړې ته منتظر پاتې کېږي. وایډ بال ترسره کېږي، د اف سټمپ نه بهر دغه توپ ترسره شو. له دې نه وروسته به د ساوت افریقا او هندوستان ترمنځ یوه مهمه او په زړه پورې سیالي ترسره کېږي. واقعا چې هغه به هم ډېره خوندوره سیالي وي. 6 بجې د افغانستان پر وخت باندې هغه لوبه پیلېږي. فیلډر بهر ځي میډ اپ څخه لانګ اپ ته لاړی، ډیپ کور فیلډر داخل ته راغی، بیا هم توپ اخیستل کېږي مخامخ راباندې توپ د لانګان په طرف د یوې منډې فرصت موقع په ارامۍ سره یې ترلاسه کړه. 142.9 کیلومتر په ساعت کې د بال رفتار 1415 منډې پارټنرشپ ملګرتیا دواړو بیټرانو ترسره کړې. 14.4 اوورو کې 21 منډې ترلاسه کړې. وروستی وکټ فلیپ سالټو چې خپله وکټ یې بیا د کیچ آوټ په صورت کې ویلا لګي ته له لاسه ورکړه.
تر دې دمه که ګورو شناکه خپله توپ اچونې ته نه دی راغلی نو دوی په تیرانه همداشان هسرنګه ژوبل دی په هغه په تیرانه پر ځای باندې مدوشنکه راغی او سرنګه پر ځای باندې بیا هیمنت او دلته توپ ول کېږي د بونډرۍ په طرف باندې بیا هم ګوره دویم منډې لپاره ځغاسته ترسره کېږي او که نه 2 چټکې منډې بلکل په تیزۍ سره ترلاسه کړل 123 منډې پورته کېږي د انګلینډ د لوبډلې نن بلا لګیو چې بهترینه بالینګ یې ترسره کړ تکشانه هم هر یو لوبغاړي که ګورو نه ډېر په ښه شان سره توپ اچونه ترسره کړې د دوی لوبغاړو سیلیبریشن خوښي ډېره زیاته زړه راښکونکې ده او میدان کې بیا خوښي او شور هم جوړوي د مینهوالو په خاطر باندې وروستی توپ د ربانور په سټرایک باندې بیا هم قرار لري دلته یوې منډې فرصت ویل جاکس یو منډه ترلاسه کړې لیم ډاوسن 11 اورو په اختتام 146 لوبغاړي ترلاسه ورکړي مهیش تکشانه لومړی توپ باندې قدمونه استعمال بال په هوا کې د کیچ امکان او دلته کیچ آوټ میډاف څخه دلته ځي شاټ کاور څخه البته شناکه او ارامه سره دلته دغه کیچ ترلاسه کوي تکشانه لپاره دوهمه وکټ په رابانه سیالۍ کې لومړی توپ باندې دلته بیا قدمونه استعمال کوي او سیده د فیلډر لاسو ته شناکه رچې دغه کیچ یې ترلاسه کړ لیم ډاوسن 11 توپونو باندې 6 منډه جوړه کړه 55 سټرایک ریټ سره 6 ډاټ توپونه جیمی اورتن راځي نوی بیټر د توپ وهنې لپاره سټرایک ته په کار ده چې ویل جیکس باید سټرایک ورکړي او هغه وکولی شي چې غټ شاټونه ترسره کړي ستر شاټونه ولوبوي نو دوی ته په کار ده چې باید ویل جیکس دا سټرایک پرېږدي تر څو منډې ترلاسه کړي او دوی دپاره هدف لږ څه نه څه لوړ کړي چې د دوی توپ اچوونکي بیا دفاع وکولی شي خو میدان او ویشتونځای کې ګورو ډېر زیات سخت دی 31 کلن جیمی اورتن راځي په ښي لاس باندې چټکه توپ وهنه کوي دی بیا هم تکشانه د خپل ور دویم توپ ترسره کوي پر وړاندې جیمی اورتن په سټرایک قرار لري دفاعي انداز سره دغه توپ لوبول کېږي د منډې فرصت نشته غټ شاټ کولو لپاره هلته کوشش کړی غوښتلې چې ایکسټرا کور ته توپ واخلي خو شناکه او چې په شاټ کور کې دلته دغه کیچ ترلاسه کړ بیا اصل بهر په افسرم کې وایډ بال راځي 125 منډې پورته کېږي د انګلینډ د لوبډلې ټاس سرلینکا ګټلې خپله یې د توپ اچونې پرېکړه کړې بیا هم تکشانه کیرم بال ترسره کوي د منډې فرصت نشته پرله پسې ډاټ توپونو لړۍ د عمل لري د انګلینډ لوبډلې بیټران لړخه جیمی اورتن ده چې ډېر سخت حالات کې اوس مهال لیدل کېږي نوموړی ګور بیا هم جیمی اورتن
په لږ سټم باندې دلته دغه توپ پیچ کړ د منډې فرصت بیا هم نشته ډاټ توپ راځي روسي دوه توپونو ته ګوري د روان انینز چې څه ډول به یې دلته ترسره کوي څه ډول به لوبول کېږي د جیمي اورټن لاړخه مهیش ټکشان یو ځل بیا هم د خپل اوور پنځم توپ د سره کولو کې مصروفه دی 3.4 اوور کې 20 منډې ورکړې دا ځل توپ لوبول کېږي د آن سایډ په طرف د یوې منډې فرصت موقع په ارامۍ سره یې ترلاسه کړه 2 وکټ یې ترلاسه کړي دي نوموړي په وروستي اوور یې دی یو توپ لا هم پاتې دی د دغې لوبغاړي تر دې دمه ډېر زیات بهترینه کامیابه ثابت شوی دی بیا هم ګورو د توپ اچونې لپاره آمادګي نیسي لوبغاړی ویل جیکس په سټرایک دی دا د فول شاټ لوبونه کوشش ور پای ته رسیږي 13 اوور په اختتام 116 اووه لوبغاړي د لاسه ورکړي دلته توپ روان دی د دې په ایکسټرا کور په طرف باندې او بال د بونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره بهترینه شاټ لوبونه دلته او یقیني توګه چې ډېر په ښه شان سره دلته دغه توپ د بونډرۍ لاین څخه ته بهر غورځوي 1-0 څلوریزه په روان ټورنمنټ کې دا ځل ویل جیکس دی چې د دې په ایکسټرا کور په طرف باندې 4 منډې ترلاسه کړلې د شاټ کاور فیلډر هڅه وکړله چې توپ راوګرځوي خو بریالی نه شو د سنشناکه لوبډل مشر فیلډینګ کې چینج راولي اوس مدوشانکا ګورو په 3.2 اوورو کې 21 منډې ورکړې نوموړي 131 ته د انګلینډ لوبډلې منډې رسېږي بیا هم یارډ کټ لاین سره دغه توپ ترسره کېږي د منډې چانس فرصت نشته چې ترلاسه یې کړي ډاټ توپ راځي په دغه موقع کې دین وروسته به ګورو آرچر عادل رشید سیم کرن اتم نیسانکا همداشان کامل مشاراو ورسره په څنګ کې خوشحال منډس توپوهنې په برخه کې به هغې ښکاره دوی بیا د توپ اچونې برخه کې بیا هم یارډ کټ لاین سره توپ لوبول کېږي د بونډرۍ په طرف باندې او بال د بونډرۍ لاین بهر 4 منډې څومره بهترینه شاټ لوبونه ده څومره ډېر په ښه انداز سره نوموړی دغه توپ راخلی او سیده یې د بونډرۍ لاین څخه بهر غورځوي 18مه څلوریزه د انګلینډ لپاره په روان ټورنمنټ کې هم ترلاسه کېږي څومره ښه شان سره دلته دغه توپ د ډیپ کور په طرف باندې نوموړي بهر د میدان څخه وغورځو او 4 منډې ترلاسه کړلې ډېره ښه توپ وهنه ده دلته د ویل جیکس له اړخه تر دې دمه که ګورو له 11 څلوریزې او 3 شپږیزې په روان انینز کې راغلی دی چېرته چې بونډري ترلاسه کوي همالته به فیلډر هم بهر دی په ډیپ بیک فوټ پوینټ کې هم دا شان په ډیپ
پوینټ باندې او کور ته بیا یو فیلډر بهر راځي. مدوشانکا بیا هم د خپل ور پنځم توپ ترسره کوي. تر دې دمه 9 منډې په روانو کې راغلي. ډاون ډګراون ټاپېج دی بال په هوا کې او دلته فیلډر د بال لاندې او کیچ آوټ. دینوت ویلا لګی ویکټ راغله. ویکټ نمبر 1 فور دشمن ته البته مدوشانکا لپاره. 115 منډو کې اتم زیان اتم نقصان دوی ته. غټه او مهمه ویکټ ویل جیکس راځي. په اپ سټمپ کې لږ څه بهر دغه توپ بیا توپ د په باټم کې لګېږي د بیټ اولته ویلا لګېده چې په ډیپ بک پوټ پوینټ کې کیچ ترلاسه کوي. 115 اتمه ویکټ هم راغله. په 14 توپونو 21 منډه جوړه کړې نوموړي. 150 ټرک ریټ سره 15 ډاټ توپونه او 4 یې ترسره کړلې په توپ وهنه کې. بالاخره بهر له میدان څخه د کیچ آوټ په صورت کې ځي. نوی بیټر به ګورو چې جوپرا آرچر راځي د توپ وهنې لپاره. جوپرا آرچر هم یو خطرناکه شاټونه رهي او د شاټ که لګېږي نو بیا توپونه د باونډرۍ څخه بهر غورځوي. 10 کلن آرچر سټرایک ته راغی. مدوشانکا یې پر وړاندې توپ اچونه ترسره کوي. په دغه حالت کې ګورو نو روسیه توپ در روانه ول. دلته یارډ کډلن کولو کوشش او میډاپ کې کیچ آوټ. هیمن تا ده چې په میډاپ کې دغه کیچ ترلاسه کوي. بیک ټو بیک پرله پسې وکټې. 115 منډو کې 9 زیان 9 نقصان د انګلینډ لپاره. او دا ځل جوپرا آرچر دی چې خپله وکټې له لاسه ورکړله. لو پولټاس او د دغه توپ بیا د فیلډر لاسو ته ځي. په لومړي توپ باندې په 0 باندې سوسیږي او دلته وکټ له لاسه ورکوي. ګورو وروستی وکټ نو چامیرا دی وروستی اور لپاره هم انتخاب شوی دی. د لومړی توپ فولو بوټ شو. د منډې چانس فرصت نشته چې ترلاسه یې کړي. ځل دویم توپ لپاره آمادګي نیسي. 115 منډو کې 9 لوبغاړي دوی له لاسه ورکړي دي تر دې دمه. شپږ 20 کیچه دوی نیولي دي. 4 یې بازي ډراپ کړي 6 کیچونو کې. بهترینه ډګر ساتنه د سریلنکا لړخه. دلته توپ لوبول کېږي. بیا هم د لانګان په طرف فیلډر دلته د وې ټپه کې وروسته توپ ترلاسه کړ. 2 منډې لپاره کوښښ او دلته ګورو چې 2 تیزې منډې په چټکۍ سره ترلاسه کړې. بهترینه رننګ بیټوین د وکټ. جیمی اورتن بیا هم راځي سټرایک ته. کامل مشاره بیا هم و چې ډګر ساتنه یې ترسره کوله دغه موقع کې. جیمی اورتن یې بازي د یوې منډې لپاره کوښښ وکړ. په دې پیښ چې توپ لږ څه
ځنډ نه کېدلی شي همالته و چې د چټکه ځغاسته وکړله دویمه منډه یې ترلاسه کړه دشمن ته چمیره سټرایډ مخامخ توپ باندې ګزار او بال د بونډرې بهر شپږ منډې بهترینه شاټ خاموشي د بیټ ماتۍ او دلته بیا په میدان کې د سریلانکا د لوبډلې د مینهوالو په خولو په څیرو باندې خاموشي بریښي سلوبر لګ کټر کوشش نو د دغه توپ بیا مخامخ د سټرایډ بونډرې په طرف باندې د 2 مترو په وټن سره بهر واخیسته او شپږیزه کړه 143 منډې رسیږي او د انګلند لپاره 40مه شپږیزه په رابان ټورنمنټ کې ترسره کیږي وروستي 3 توپونه چې ډېر زیات مهم دي د ټارګېټ او هدف پرېښودو کې بیا هم ترسره کوي به چمیره دشمن ته چمیره هلته د جیمی اورټن پر باندې په توپ وهنه کې مصروفه ګورو د موډه چې توپ لوبونه ترسره کوي لو پولټا سیلبي ډبل اپیل خو امپایر خاموشي لیګ سټمپ باندې دلته بیا وایي چې توپ بهر دی خو شناکا د ریویو لپاره ځي شناکا ریویو غواړي بیا ځل د دغې صحنې کتنه غواړي ګورو توپ بالکل په لیګ سټمپ باندې بهر دی بال ټریکینګ کې به هم معلومیږي چې پیچ څه وخت دی ترسره کړی دی هغه بهر په لیګ سټمپ باندې دی یا هم امپایرز کال دی خو اوریجنل ډیسیژن ناٹ آؤٹ او بالکل ناٹ آؤٹ امپیکټ آؤٹ پیچ هم آؤٹ ریویو له لاسه ورکړه خو لا هم 2 توپونه شته په ربان اننګز کې 144 منډې لري انګلینډ خپل 9 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي دشمن ته چمیره 5 توپ د ربان ور پر وړاندې عادل رشید په سټرایک قرار لري او دلته یار کړلن سره توپ لوبول کېږي بیا هم د 2 منډې فرصت موقع په آرامۍ سره یې ترلاسه کړه 115 منډې پورته شوې ده انګلینډ د لوبډلې په روان اننګز کې ډېر خطرناک یار کړلن سره توپ اچونه ترسره کړله او دوشانک او چې 13 اوور کې پرله پسې په 2 توپونو 2 وکټې ترلاسه کړې نو راتلونکي سیالۍ کې په لومړي توپ وکټ اخلي نو هیټریک به حسابېږي په نړیوال جام کې چمیره نو پولټاس توپ لوبول کېږي بیا هم د یو منډې فرصت موقع په آرامۍ سره ترلاسه کړه اور پای ته رسېږي 140 منډو هدف ورکوي 9 لوبغاړي د لاسه ورکېږي 100 روپۍ لوبولو سره 2 اننګز کې بیا هم ستاسې په خدمت کې